بسم الله الرحمن الرحیم. دا وحشي پنجابي استعمار، دا ظلمونو، دا جبرونو، وحشي پالیسیو او دښمنۍ سره مخ زما د محکوم وطن قدرمنو لسه سلام درته وایم. ستړي مه د دې وطن د دې ملت د تاریخ په هغې پړاو کې ژوند کوو چې له هرې خوا زموږ د ولسونو وژنې روانې دي او له هر اړخه د دې وطن لوټ مار روان دی او په هره پیمانه زموږ وطن او ملت مستمر شوی دی. که یو اړخ ته ګورو، له هرې خوا قتلونه دي، وژنې دي او پالیسۍ یې داسې جوړې کړي دي چې هغه قتلونه، هغه وژنې چیرې یعنې په پنجابي استعمار وربا هم نه وړي چې پړ هم پښتون وي، مړ هم پښتون وي. که تاسو ګورئ په دې نږدې ورځو کې بلها پښتانه ووژل شول، د دوی بچیان یتیمان کړل شول، خو تر اوسه پرې په دې کې داسې یو طریقه باندې دا کار کوي چې پنجابی د دې هر شي مسؤل هم نه پاتې کیږي. تازه اوس په هناوړک کې، کویټه کې زیارت کې د څه شي پر لت روان دی؟ همدغه چې هلته څو ورځې مخکې بلها پښتانه د طالب او د حکومت په نامه باندې ووژل شول په زیارت کې، او داسې په هناوړک کې عام ولسونه. اوس په دې کې مخامخ چې ته ګورې ورته، هغه به درته ووایي چې دا خو دلته ترهګر راغلي و. شا ترهګر څوک و؟ هغه به وایي طالبان و. اوکې، طالبان و، ترهګر و، هر څه نام ورکوي و. د پاکستان فوج خو ستا ادارو، ستا کردلانو، ستا جرنلانو نه دا چې ثابت شي، بلکې په خپله خوله منلي هم دي چې دغه ټریننګونه، دا پراکسي تنظیمونه، دا موږ ټریننګونه ورکړي دي او موږ جوړ کړي دي. نن د هغو په نتیجه کې دا هر څه کیږي، خو نه دوی ماحول داسې جوړ کړي چې کاکې دلته دا چې څه هم روان دي په دې کې مونږ که د دې چې څوک په دې پیښو کې شهیدان شول د دې سره ولاړ یو، مونږ څنګه ولاړ وي، بیرته د اپریشن نام ورکړي چې زه به اپریشن کوم. آیا د اپریشن په ذریعه دوی ترهګري ختموي؟ نه، دوی د اپریشن په ذریعه ترهګري ختموي نه، بلکې ترهګري کوي. آیا د کورونو ړنګول، خلک د کورونو نه باسل، لینډ ماینز ښخول، عام ولسونو یعنی وژنې کول، اغوا کول، لادرکه کول، دا ترهګري ده که دا امن راوستل دي؟ خو همدغه ترهګري ده. بیا نوره ترهګري په دې نام وکړي. ورسره چې کوم نږدې غرونه وي چې په هغه کې مدنیات وي، هماغه غرونه هم ولوټي، یو ځل نامني جوړه کړي، بیا وایي زه خو نامني ختم کول ته اوس خپل راځم، بیا په دې نامه باندې د نړۍ نه دی ډالر اخلي چې ګوره ترهګري ده، موږ د هغې ختمولو کوښښونه کوو، ولسونه دي، دا واقعیات کیږي. هغه ډالر یې بیل وي، بیا چې وسایل کوم په غرونو کې هغه ولوټي، هغه یو بیل شکل وي. یوازې کویټه هنوړک نه، تاسو په خیبر کې، ضلع خیبر کې هره ورځ، دومه ورځ، درېمه ورځ یو کاټ کاپټر ډرون کېږي، مسلسل ښځې او ماشومان وژني. تاسو یې چیک کوئ، لږ په دا واقعیات چیک کوئ، مسلسل ښځې او ماشومان وژني په هغه کې. تاسو که وګورئ هم په شمالي وزیرستان کې هره دومه پنځمه ورځ کاټ کاپټر وي، مسلسل ماشومان او ښځې په هغه کې وژني. یوازې اوس دغه ځای پر نه، په خپله پېښور چې یعنې تر ټولو غټه ضلع ده، دا اوس هم دا څو ورځې مخکې په اسنخیل کې ملک شرمست خان د هغې په کور باندې کاټ کاپټر وکړله چې د هغه پکې یعنې یو زنانه پکې مړه شوله، شهیده شوله، او دای خپل څه کسان پکې زخمیان وو. داسې چې ته په نورو علاقو کې ووینې د جنګ بیا بیل بیل شکلونه وي. دا په منځنۍ اورکزۍ کې لای څېړۍ دغه سیمو کې پرون دا پېښې شوي دي. هنګو دا دوراړې سیمه ده، پټرول پمپ ته اماټر ګولې چرته غورځول کېږي، هلته یې ورولي او عام ولسونه پاکې شهیدان کیږي او زخمیان کیږي. تا یو بل پیښه
په دې بنو بکاخیل کې تختخیل علاقه دلته یو پل دی. دغه پل یو ځل طالبان راځي، دا پل یعنی الوزوي، په دې پل باندې نه فوج موجود دی، د عام ولسونو په دې پل باندې تګ راتګ دی، یو سہولت دی. دلته اوس فوج هیڅ شی نه دی موجود. په هغه نه پس فوج کاټکاپټر راچګوي او هم پیږي کلی کې برید کوي چې په هغه کلی کې یعنی د یو کور 4 کسان په هغه کې زخمیان کیږي. یو د فرست ایئر سټوډنټ هم خاطر خان هغه هم په دې کې دی. هغه په چا کوي؟ هغه هم په عام ولسونو برید کوي، هغه هم په عام ولسونو باندې کاټکاپټر دغه د کیمرې په شان د چې کوم قدي شین دی هغه نه بم چې درته ورځوي. دلته په هر حال کې د پښتون وینه تویږي. تاسو د یوازینې په د اوس ورځو کې د سویلي وزیرستان اعظم مرسک هر دوه درمه ورځ د اعظم مرسک په مختلفو سیمو کې کاټکاپټر دي، څوک ورني ښځې او ماشومان. 4 ورځې مخکې هم نرګسۍ علاقه کې د نورزدین ترو هغې بم یې پرې راواچولو، 3 زنانه په هغه کې یعنې د دې دنیا نه ځي، د دې ژوند ختم کیږي. دغه اوس 26 جون باندې په زبیر وزیر د کاژا پنګې علاقه دلته په هغه کې د دوی کور کې یو زنانه په شهادت رسېږي. دا صرف دا درته ښایم چې یعنې ماشومان او زنانه هم په دې کې سپیشل ټارګټ کیږي او مسلسل په شمالي وزیرستان کې ناڅاپي یو خو کرفي 2 ورځې وي او بیا ناڅاپي کرفي ولګي، هیڅ چاته پته نه وي. دا قادر الله نوم یو 2 ورځې مخکې هغه چیرې مریض یې هسپتال ته وړی دی، بیرته راځي رکشا ته کریا ورکوي، هغې ځای نه په د رکشا فایرینګ رکېږي فوج او هغه قادر الله په شهادت رسېږي. څه شی دی دا خو کرفي لګولی، خلکو ته پته نه وي. همدغسې تاسو به د حسنین د شوی یو ماشوم دی لینډ ماینز کې د څه حال جوړ شوی دی هغه به مو لیدلی. په لکي مروت حال وګوره، ته داسې د باجوړ عموما د ورځنی حال ګوره، داسې ته د کلا عبدالله کې هم اوس دغه شیان روان دي. دا په یو اړخ باندې له هرې خوا یعنی یو اړخ نه دی، له هر اړخه د پښتنو وژنې روانې دي، د پنجابي استعمار د زور او جبر یا د دوی د پالیسیو په نتیجه کې. یوازې دا هم نه چې په پښتونخوا کې دوی پښتانه وژني، اوس خو په بر وطن افغانستان کې هم په عام ولسونه بمبار کوي. دا اوس څو ورځې مخکې هم په پکتیا کې عام ملکي وګړي عام ولسونه دي د هغې په کور بمبار کېږي. همدغسې لکه دلته چې ښځې او ماشومان وژني، هلته هم ښځې او ماشومان په شهادت رسوي. له یو اړخه خو وژنې دي، بیا په بل اړخ باندې بیا له هر اړخه لوټ مار هم روان دی. هم دا اوس وخت چې ته زه خبرې کوم یا ته کوم وخت کې د پیغام اورې، په دې وختونو کې هم ستا د شوې د سپین وام د کرک او د نورو ځایونو چې کوم ګیس دی هغه پایپ لاین کې روان دی او هر ورځ لوټه شي. هر ورځ د بویا محمد خیل نات وزیرستان چې کوم د سرو زرو یعنی د ګولډ او کاپر ماینز دي د هغې نه ګاډي ځي. د مومن ماربل نه راواخله دا تر دره دمخیل او داسې تر دوکۍ تر هرنایي د کویلې پره چې څومره هم عام د معدنو اولسي کانونه دي، د عام اولس دي، هغه هم پنجابي فوجیان افیسران چې کوم دي هغو ته په بته ورکولو باندې دي، بلکې الټا په بلیک میل دي. پلانکي ځای ته به نه ځې، بیا به موږ ستا د خپل په کلي کې ناستا د غره چې کوم کان دی هغه به بیا در باندې بند کړو. له هرې خوا وژنې هم دي، له هرې خوا لوټ مار هم دی. بجلي وګوره، همدغه پښتونخوا یې پیدا کوي، بیرته پښتنو ته بجلي نشته دی. د دوی کینټونو کې آیا بجلي ځي؟ په پنجاب کې دومره لوډ شیډینګ کېدلی شي؟ دوی ځان ته د پښتنو په وسایلو باندې یو هوسا یو ښکلی ژوند جوړ دی، یو ښکلی ژوند پرې تېروي. همدا په بل اړخ د ځنګلونو ته د اورونه چې میراویږي د دیر نه واخله تر دراز د پره څومره دا د کلایمیټ چینج چې بیا وروسته ځنه کوي، په دې کې هم تاسو د غفلت نه پته لګېږي چې هغه ځای ته دوی د اور مړولو لپاره نه ځي چې دوی په دغې کې دننه ملوث دي. لوټ مار دې هم لګیا دی، وژنې دې هم لګیا دي، خو بیا په هره پیمانه ته مستمر هم یې. یعنې دلته ستا غرونه
ستا لارې د کلي چک ځای سړکونه غر دا هر شی چا نیولی دي. په دې ټولو د پاسه پنجابي استعماري فوج ناست دی. ته امن د کومه راولې چې امن خراب کړی هم دوی دی؟ څنګه یې راولې پښتونه؟ بیا که ته د دغې د حصار نه ووځې بیا به د پراکسي تنظیمونه او خفیه ادارې موجودې وي. دا د پښتنو ژوند ته ګوره. بیا که ته په دې کې دننه هم جرأت وکړې احتجاج او درنا او پرلت دا کېنوي هغې د کنټرول کولو لپاره یو بل بیا طریقه جوړه ده، انتظامیه په نامه یادېږي. دغه انتظامیه بیا د هغو احتجاجونو د کنټرول کولو د هغو سره د ډیل کولو په داسې طریقه چې بس دا تیار لاړ شي او په دوی کې چې څوک غږېدلي دي راوغواړي او دمکیانې واکړي چې بیا به داسې نه کوي. او بیا چې په دې هم تیر شي عدالت ته به ځې، هلته هم یو استعماري نظام دی. علي وزیر او صمد جي دا د تیر شاوخوا نږدې 2 کالونو نه دوی په زندان کې دي او کیسونه په کومو سیمو کې پې جوړ شوي دي؟ د سیند په اندرونې سیند کې دوی په ټول ژوند دا ځایونه لیدلي هم نه وي. دا عدالتونه دي. یو خوا خو وژنې دي، یو خوا لوټ مار دی، یو خوا له هر اړخه مستمر هم یې. ټول نظام د دوی په لاس کې دی. یوازې دوی ځان ته ګټې او موږ ته تکلیف ځنې جوړوي. نورالله ترین، حنیف پښتین او همدغسې بیا فرید افریدي. کوم عدالت؟ بیا عدالت هم نشته دی چې درته خوښه کړي عدالت کینسل کړه، هغه ختم کړه. زموږ ملګري زیارمل شیرنی، بیا اوس د مرکزي کمیټې غړی زبیر شاه هغه دا ټول په 3 MPO کې دي. کې بیا په هغه وس نه ورسېده په هغه کې به د له هر اړخه بیا استعماریت دی. پاتې یو د غږ طریقه آخري میډیا شي، نو میډیا هم دوی نیولې ده. په داسې حالاتو کې چې یو ملت له هرې خوا د قتلونو وژنو سره مخ دی او هر اړخ ته لوټ مار هم روان دی او په هره پیمانه مستمر هم دی او بیا له هر اړخه تقسیم هم دی. څنګه ممکن دی چې د دومره لوی استعماریت نه دا ملت یوازې د یو کلي په اتحادونو، یو کلي ځان ته بیل اتحاد جوړ دی، یو علاقې بیل جوړ دی، بلې سیمې بیل جوړ دی؟ آیا دا ممکنه ده چې دومره لوی استعماریت موږ په سیمه ییزو یا په خیلونو یا په کلیو د دغو په ځان ته بیل بیل په تقسیم حال کې دننه د دغې نه دا ملت ووځو؟ دا ملت په دې حال چیرې هم نشو وتلی. دې دپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې ته د پښتون وطن دا چې څومره هم کلي دي، شهرونه دي، یا څومره هم دلته تنظیمونه دي، دا سره کنیکټ کې، سره یو وي کې، ټولې ضلعې سره یو کې، ټول تنظیمونه سره یو کې. چې نه وایې هم خیبر جرګه خپل هر ځل چې د پښتون افغان خبره کېږي، د پښتونخوا خبره کېږي، خیبر جرګه خپل راځي په منځ کې. آیا نه پوهېږئ چې خیبر جرګه د 21مې صدۍ بالخصوص بیا بالعموم د پښتون افغان په تاریخ کې د ملت د راټولولو تر ټولو لویه هڅه وه په داسې وخت کې چې قوم د داسې حالاتو سره مخ دی؟ یو اړخ ته که موږ وګورو جلو په تفصیل پسې نه ځو چې چا څه وکړل چا څه نه وکړل. اوکې صحیح ده، په هغه وخت کې چې موږ کومې خبرې کومې مطالبې وکړې دی خلکو ته ډېرو سټیجونو هغه ډېرې نامناسبې او ډېرې بېځایه وبللې. که دا دومره بېځایه وې نو د کلي په کلي لښکرې بیا نن څنګه جوړوئ؟ نو تاسو دغه شیان موږ دا ویل چې دا ټول ملت سره یو وي، په یو ځای وي، ټول مو راوختی، ټول حاضر هم وو. اوکې صحیح ده، تفصیل چې ځم بیا به هر څوک ځان ته یعنې چې دا خو بیا ما پسې داسې او دا داسې ده. خیر دی، هغه ته نه ځو. راځو دې ته چې بیا یې څه حال دی چې دلته د ملي یووالي نشتون په ډېر استعماري حالاتو کې، په ډېر مستمر پوزیشن کې، په ډېر کمزوري حالات کې ملت د یووالي سره هم هغې نه هم محروم دی. داسې څه طرزونه، داسې څه خلک، داسې څه سیاستونه یا داسې څه ریاستي پالیسي موجودې دي چې هر ځل هم د اتحاد ته نزدې کېږي هغه به ستا د اتحاد او اتفاق ته خرابوي.
اوس راځو آیا بله لار یې شته دی؟ وشته یې لارې نورې هم شته دی. یو په دې یووالي باندې زه اخر کې یو خبره بله هم کوم چې هغه د پښتون وطن د مشرانو نه زیاته عام د ځوانان چې یې او ولسونه چې یې هغه هم خفه کېږي به نه، هغه ته به هم ثابتوو چې څنګه دوی څومره بې اتفاقي یعنې کوي یا په ذهن نه یې نه وځي. راځو بیا دویم پړاو کې که دا هم نه کېږي، باید ملت یو صحیح ډایرکشن واخلي، یو صحیح ډایرکشن اعلان شي، یو سم منزل اعلان شي، یو سمه لار اعلان شي. داسې لار، داسې منزل چې هغه واقعا د دې ملت د خلاصون ذریعه وي. هو مشکل به لیده شي، وي به له سختیو به ډک لیده شي، له قربانیو به ډک لیده شي، ډېر لوی قیمت به هم مونږ د هغې ادا کوو. ادا دې کړو، مونږ د ټول په وطن قربان شو. خو داسې منزل او مزل خو چې وي چې ایټلیسټ په یو وخت کې د ملت ته یو رښتونی د خپلې خاورې د خپلو ولسونو په منځ کې د ښکلي ژوند سبب خو ورکړي. واقعا دا ملت خو د یو ښکلي خپلواکۍ سره مخ کړي. کلچرل هیجمني هغه وایي، دا مفهوم یې دا راځي چې ریاستونه، استعماري ریاستونه ولسونه یوازې په زور او ځواک نه لاندې کوي، بلکې په سیاسي توګه، په سماجي توګه، په ډېرو نورو لارو باندې د دوی فکر داسې جوړوي چې هغه د استعمار څنګه رد عمل غواړي چې دوی د خپل رد عمل د هغې فکر په یو نتیجه کې جوړ کړي. یعنې دوی هغه اوریجنل چې د دوی د قام د وطن د مسلې حل څه دی هغه طرف ته لاړ هم نشي، په هغه وهم نه غږېږي، هغه ته یې فکر وهم نه رسېږي. د دې دپاره د میډیا نه راواخله تر لوکل سیاستونو پورې، بیا تر دلته اوس خو سوشل میډیا کې هم دوی درته ناست دي، بیا د انتظار دا شیان بیا استعمالوي. یو خوا زور استعمالوي، بل خوا سیاست. د ډېرو وبخئ پښتانه نن چې ګورې پنجابي چې کوم زور سیټ کړی دی، څومره برخه د پښتنو ورسره په 10,000 روپۍ هلته نکرې کوي، د دوی د زور برخه جوړ دي. بیا چې په سیاسي توګه ګورې د اتحاد یا د احترام په نامه څومره سر ټیټ ورته ولاړ دي. دا پنجابی چې نن په تا داسې درځي، ستا ماشومان، ستا ښځې دا درنه وژني په سره ورځ، بمونه درته پرې راغورځوي، مخامخ یې ولي، ستا ځوانان ولي، هره یوه پالیسي د جنګونو چې دی وغواړي هغه درکې را جوړوي، کوم ځای کې کوم وسایل پکار دي هغه درنه وړي، په هر لحاظ سره هیڅ حق هم نه درکوي. دا ټول چې دی کوي هم دته یو څه ډاډ په کومه وجه حاصل شو. دا چې دی ځان لوی شماري، دا فکر یې د کوم وخت نه شروع کړو چې کله ډېر غټ اتحادونه د بې اتفاقۍ په طرف باندې یعنې چا بوتلل، یا دوی لیدل چې پښتانه هم په زور جوړولو کې که دوی وطن هم غر کوي، دلته بیا هم په یو څو زره در سره کینی پکې، یو څو زره باندې هغه کار درته کوي، او په سیاست کې هم د یو څو څوکیو لپاره دغه شیان. یعنې دلته یو صحیح لاره غواړي. هغه لاره هغه د سختولې نه وي، هغه د قربانیو ډکولې نه وي، چې هغه بیرته بیا ملت ایټلیسټ خپلواکي ته ورسوي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ په اوس وخت کې واقعا موږ منو بین به وي، ټولې کیسې به وي، د ولس تکلیف هم وینو، یې درد راته میلویږي ډېر، خو کوشش دا کوو چې موږ د دې ملت دپاره هغه لار جوړو، هغه منزل او مزل وټاکو چې هغه د دغې ملت د دې پنجابي استعمار نه د واضح او قطعي یعنې بالکل اګزیکټ خلاصون سبب خو وګرځي، چې د دغې ظلم جبر خاتمه خو وشي. نو د دې دپاره یقینا واک ته منو چې موږ لږ یعنې معنا دغه ولسونه په انتظار دي چې کله به تحریک شی کوي، خو البته موږ یوازې دا ډاډ ورکړو چې بې حوصلې کېږئ مه، حالات سخت دي، موږ یې پوهېږو، دا راکولی شو.
خپل ملګري مو هم بلها د دردونو سره تیریږي، بلها د تکلیفونو سره تیریږي. په اورونو کې مزل دی زمونږ هم، د زړه په دردونو کې مزل دی. خو چې څه مو ټاکلي دي چې یاره دا د انتظامات، دا د مناسبت سیټ کول دي، هغې ته هره ورځ خواري او محنت کوو. خو یو خبره د خپل ملت ته کوو، عام ځوانانو ته کوو، ولسونو ته یې کوو چې ستاسو هم په وس یو څه پوره دي، کم از کم هغه هم د یووالۍ یو شکل دی، هغه هم د ملي دریځ یا د ملي هلو ځلو یو شکل خو دی. په هغه کې خو کم از کم کمی مه کوئ. هغه دا چې موږ دلته وینو او بار بار ما پې خبره هم کړې ده چې یو سیمه کې زمونږ ولسونه په تکلیف وي، د هغې سیمې ټول خلک هم ورته غږ پورته کوي، هم ورته راوځي. او چې څوک غږ نه پورته کوي د هغې نه ګیله هم کوي چې پلانکي ولې غږ نه دی پورته کړی. خو هماغه خلک چې په بله سیمه کې پښتانه د څه ورسره د ظلم، جبر، بربریت او وحشت سره مخ وي، ځان هم نه پې خبره وي، یو خبره هم قدر نه پې کوي. اوس د څه وختونو کې لږ څه پښتانه بیا هم د اتحاد او د اتفاق او د یووالي دپاره غږ یو کوي. دا اوس څه وخت مخکې دا په سیند کې چې یو پښتنه خورکۍ ډاکوانو تښتولې وه تر کویټې پره، هغه به وده وادي پېښور، خو تر کویټې، تر لکي مروه، تر نورو سیمو پره خلک هر ډول قربانۍ ته راووتل. داسې که په کویټه باندې بده ورځ راځي، داسې که په لکي مروه ته په وزیرستان او په قبایلي سیمو بده ورځ راځي، بیا هم په کار ده چې په هغه کې موږ ولسونه د وادي پېښور چې کوم موږ ولسونه دي چې هغه هم په هغه کې هماغه شان داسې ورسره ولاړ وي. دا د یو بل سره غږ بدرګه کول، غږ یو کول، دا هم په اولو وختونو کې د غږ تر حده اثر وي، خو بیا وروستی دا غږ د یو ملي دریځ، دا د یو ملي بیانیې، دا د یو ملي پرمختګ تشکیل کوي. دا شیان دا په ظاهره یو وړوکی عمل لیده شي، خو په غټه کې دا لوی عمل دی او د دغې نتیجې ډېرې ښې دي او لوی دي. نو دغه یو ټولو ولسونو ته خواست دی چې دوی کله هم د بلې سیمې د پښتنو غم بل نه کي شمېر، ځکه هم چې زمونږ کلي به بیل وي، زمونږ ډیسټریکټ به بیل وي، خیلونه به بیل وي، خو مونږ کام یو یو، زمونږ حالات یو دي. دښمن پرېکړه زمونږ پر خلاف یوازې یو سیمه ته نه، مونږ ټولو ته کړې ده. ها البته په یو باندې یو وخت نمبر وي، اما هغه حالات بیا په بل وخت کې یو بل ځای کې پښتانه تیروي. خو که دا چیرې مونږ په اول ورځ باندې د ټول د یو سره ودرېدلو، بیا نور هم په دې کې یعنې زمونږ تحفظ هم یو دی، زمونږ عزت او غیرت هم یو دی. نو لږ به په خپل وطن، په خپلو ولسونو باندې یو ملي فکر سره، ځایي فکر نه، خیلی فکر نه، یوازې تر خپل تنظیم پر محدود فکر نه، بلکې په ملي لحاظ سره به د ټول ملت فکر په زړه کې لرو او زموږ همدردي هم غږ پورته کول به هم دا په ملي توګه وي. دا بیل بیل یا دغه چې په یو ځای کې وي بیا ډېر پې غمجن یم، په بل نه یم، دغه شی هم زموږ ملت ته ډېره کمزوري هم ورکوي. په بر وطن کې په پکتیا کې چې کوم بمبار وشو، په وروستۍ کې ملکي وګړي چې پکې شهیدان شول، د هغو ټولو کورنۍ سره موږ ولاړ یو، غمرازي ورسره کوو. د حناوړک او زیارت د ولسونو سره د تحریک ملګري اوس هم چې څومره ذموار ملګري هلته دي را حاضر دي په ګراوند. موږ ټول د دې تحریک چې څومره هم غړي دي د نړۍ په هر ځای کې موږ ټول ستاسو سره یو ملګرو غږ هم کوو چې د هر سیمې د ولسونو سره ودرېږئ، د خپلو خلکو سره ودرېږئ. محترمو او درنو پښتنو، تحریک په هر لحاظ سره
خپل ملګري او شهیدان خپل خیرخوا خلک نه هیروي. د ملي اتل شهید ګیلمن تلین دی، دویم تلین یې دی، او په هر ځای کې چې چېرته هم د پی ټي ایم ملګري دي دغه تلین به لمانځي. یوازې د پی ټي ایم ملګري هم نه بلکې انشاءالله ټول پښتانه افغانان به خپل خپل شکل باندې د ده تلین لمانځي. هغه انسان چې ژوند یې د ملي یووالي تفکر او د هغې لپاره مبارزې ته ورکړ. ټول عمر یې که خبره کوله، که یې شعر ویلو، که یې هر څه هم زده و، که 2 قدم یې تګ زده و، هغه یې د خپل ملت، د خپلې خاورې د یو رښتوني مبارز، د یو سپېڅلي مبارز په طور باندې تېرولو. د ده ټولو قربانیو ته سلام، شهادت ته د عقیدت ګلونه. او په دې لړ کې به په 14 جولای باندې په آکسفورډ یونیورسټي لندن کې هلته د ګیلمن شهید تلین هم لمانځل کېږي، او ورسره به د محکومو قانونو او د پی ټي ایم له اړخه د ټولو له اړخه یو انټرنیشنل کانفرنس هم کېږي. یوازې لندن کې نه، په هر ځای کې چې کوم ځای کې هم د تحریک ملګري، په هر ځای کې د ګیلمن شهید تلین ولمانځئ. چې څومره ظلمونه شوي دي یا څومره قیدیان دي، د دغو به هم هلته ذکر کېږي، او یو ډېر خصوصي ډاکومنټري هم د پښتنو په د اوس حالات باندې د تحریک له اړخه وړاندې. په اول ځل اوټر سپیس د ځمکې نه بهر چې کوم سپیس دی، دې ته سفر کوونکی یو پښتون افغان عبدالاحد مومند، د ده په مړینه باندې موږ ټول غمجن یو. د ده کورنۍ ته، خپلو خپلوانو ته، زوی پردیس مومند، ورور پیر محمد مومند، ټولو ته موږ ټوله غمرازي کوو. د ده دغه ویاړ زموږ د ټول ملت ویاړ و. شاپور صدران چې یو ملي لوبغاړی او اتل و، د ده کورنۍ ته هم د شاپور صدران په د دنیا څخه په تګ باندې تعزیت کوو. خدای دې وبخي، خدای دې صبر ورنصیب کړي. او همداسې نن په باجوړ کې د مولانا خانزیب شهید په کور د مولانا خانزیب تلین لمانځل کېږي، او د مولانا خانزیب شهید و قربانو ته و ملي مبارزه ته سلام کوو. د ده و شهادت ته د عقیدت ګلونه وړاندې کوو، او د ده کورنۍ او هم فکره ملګرو ته لوی حوصله او لوی همت غواړو د خدای. زه په آخر کې د محکومو قانونونه چې کوم دلته په دې خطه کې زموږ سره نږدې پراته دي، چې د دوی مبارزه د پنجابي استعمار د کمزوري او د زور د دواړو سبب ګرځي. یعنی که ښه مبارزه کوي نو کمزوري کېږي، او که دوی کمزوري کېدل نو پنجابي استعمار نور هم زورور کېږي. بلوچ دی، کشمیری دی، سیندی دی، نور دي. د هغو په هکله هم یو څو خبرې ورته کوم. بلوچ قومی تحریک کے سربراہ مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، صبغت اللہ بلوچ، ان کی گرفتاری اور پھر ان کی جو عمر قید کی سزائیں ہیں، یہ نہ صرف مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ بلوچ قوم کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ ہم اس کو پورے جو اس بیلٹ میں جتنے بھی محکوم قومیں ہیں ان سب کے خلاف ایک سازش اور ان سب کے خلاف دشمنی قرار دیتے ہیں. اگر کسی بھی لحاظ سے پنجابی استعمار کا یہی خیال ہے کہ اس طرح کے حرکات، اس طرح کے اعلانات، اس طرح کے واٹس ایپ عدالتوں کے ذریعے سزائیں یہ محکوم قوموں کی مزاحمت کو کمزور کر دے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے. وہ اپنے دن گنتے جائیں، ایک دن انشاءاللہ انہی محکوم قوموں کے ہاتھ ہوں گے اور اس ظالم اور فاشسٹ استعماری قوتوں کے گریبان ہوں گے. اس طرح جو کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم جاری ہے، ان کے سربراہ شوکت نواز میر کو گرفتار کر دیا گیا، ان کے درجنوں نوجوان گرفتار ہے، فائرنگ کرتے ہیں.
یعنی کل بھی شجاع آباد میں 2 نوجوانوں کو اس پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیے گئے ہیں. اس طرح دیگر علاقوں میں بھی کافی حالات عام عوام کے لیے خراب کر دیے گئے ہیں. کشمیریوں پر زبردستاً زور اور طاقت کے ذریعے یہ بات منوائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے کشمیریوں نے کشمیر میں اپنے کشمیر میں رہ کر آواز بلند نہیں کرنی ہے. تم لوگوں نے کشمیر کے اندر اپنے کشمیر میں رہ کر بھی یہاں کے حقوق کی بات نہیں کرنی ہے. تو آپ لوگوں نے کشمیر کے اندر یہاں پر صرف اس طرح زندگی گزارنی ہوگی جس طرح یہ فاشسٹ جرنیل ان کے لیے چاہتے ہیں. لیکن کشمیریوں کو آفرین اور سلام کہ انہوں نے ایک آواز سے ریجیکٹ کر دیا کہ نہ ہم نے غلامی مانی ہے اور نہ غلامی مانیں گے. کشمیریوں کے اس جد و جہد کو سلام. ہم ہر لحاظ سے جہاں بھی موقع ملا پی ٹی ایم اس کے ساتھ رہے گا. سندھی اور سرائکیوں کا بھی برا حال کر دیا گیا. سرائکیوں کو تو بالکل اپنے شناخت سے بھی انہوں نے محروم کر دیے ہیں. تو جتنے بھی محکوم قومیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم جبر ہو رہا ہے ہم اس ظلم جبر کو ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسا اپنے وطن اپنے لوگوں کا یہاں پر محسوس کرتے ہیں. ہم ان کو بالکل اپنے لوگ اور اپنے جان سمجھتے ہیں. ہمیشہ پشتون قوم انہی محکوم قوموں کو سپورٹ کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں یہاں محکوم قوموں کا ظلم جبر اور استعماریت کے خلاف ایک بڑا اتحاد بن جائے. باخر کے بس یہ واضح دعوی ہے ملگرو بحصلے نشے تحریک نو رکھیے گی اس نو رکھیے گی ہر شای بخبل بلکہ دا پریک دا چھ سمشی زیقین در کام چھ تردے با ہم لوی قوت واخلی ہیچ کلا ہم دا ظلم جبر و دے پنجابی استعمار تا نشی پاتے کے دلائی. حوصلے لوڑے ساتے بل حمت لوڑ ساتے او چھ سمرہ ہم دا مبارزے پا کم شکل کے ہم ستاسونا کے دلائی شی دے استعمار پر خلاف و دخپل ملت پا حق کے خپلا مبارزہ جاری ساتے. منع میں کہوں بخیر شو سے خدای میں بخیر شو.